که چېرته یو روژهدار په حالت د روژه کې په موبایل کې یو داسې تصویر ولیدو یا یو داسې ویډیو ولیده چې د هغې په وجه باندې دغه روژهدار ته انزال وشي یعنې مني ترې خارج شوه، آیا د دغه روژهدار روژه برقرار پاتې دو او که روژه یې ماته شوې دو؟ ګران کتونکو ټول ناول خو داسې تصویران او ویډیوګانې کتل د حرام او ناجایز دي، که هغه په روژه کې وي که په غیر روژه کې وي. خو صورت د مسلې به زه بیان کوم. که چېرته یو روژهدار په حالت د روژه کې یو تصویر داسې ولید چې د هغې په وجه باندې د دنه مني خارج شوه، یا یو داسې ویډیو ولیده چې د هغې په وجه باندې دنه مني خارج شوه، او په دغه منی خارجېدو کې د دغه کس خپل لاس نه استعمال کړی، داسې بل یو کار نه کړی چې د هغې په وجه ته دغه مني خارج شي، صرف په دغه نفس تصویر لیدو باندې یا په دغه نفس ویډیو لیدو باندې د دغه روژهدار نه مني خارج شوه، نو په داسې صورت کې دغه روژهدار روژه نه ده ماته شوې، روژه یې برقرار پاتې دو، صرف غسل په لازم شو، غسل به وکړي او د دغه روژهدار دغه روژه برقرار پاتې دو، هېڅ قسمه حرج پکې نه راغلی، روژه دې سر ته ورسوي.